د مجلس د اصول او آداب څخه یو اصول دا دی چې در حد زیات به نه خاندې. دومره خندا چې خلک ستاسو په تکلیف چې دا په چی خاندي. که سمه خبره سوي هم ته خاندې، که ناسمه خبرې هم ورباندې خاندې. خلک اخر یا د لیوني ګمان در باندې وکړي یا خدای نخواسته د فاسق ګمان در باندې وکړي. دا شریعت نه خوښ دی. دومره خندا چې ستا خندا د خلکو د اذیت سبب وګرځي، د تکلیف سبب وګرځي، یا دومره خندا چې خدای نخواسته خلک سبا تا ته په فاسق باندې وایي، د شریعت اجازه نه ورکوي. زموږ اسلام او شریعت خوش طبعي اجازه ورکړې ده، د خندا اجازه ورکړې ده، خو دومره نه چې هغه خندا د انسان د فسق ذریعه وګرځي، د مسلمان د دل ازاري ذریعه وګرځي. دا خندا چې کوم ده د په شریعت کې جایز نه. انس بن مالک رحم الله فرمایي کوم کسان چې په مجلس کې در حد زیات خان، دا هغه کسان سره یو شیطان ورسره دی. دا شیطان دی پر دې باندې مجبوره کوي چې زیات وخندي او د آخرت نه غافله کړي. دا مرتاسوین بعض کسان د بعضو لپاره یا دومره چاپلوسی کی چې د بل لپاره خاندي چې هغه دا خبره معلومه نه چې دا اوس خندا خبره ده که نه ده، بس دی خاندي. دا کسان همیشه ذلیله، دا د بل لپاره خندل یا د بل لپاره ژړل، دا خود سره زندگی نشي کولی. دا خپل ټول ژوند د بل په غلامۍ کې تیر کړی. د اسلام نه خوښ دی، د اسلام نه خوښ دی. د عامر بن قیس رحم الله فرمایي چې کوم کسان په دنیا کې در حد نه زیات خاندي، هغه کسان به په جهنم کې در حد زیات ژاړي. وجه څه؟ چې د خندا په وجه دی غافل کېږي، آخرت نه توجه اوړي، آخرت یې یریږي چې دغه غفلت او د آخرت د یریدو په وجه باندې د داسې عمل څرګندېږي، د داسې عمل ښکاره کېږي چې هغه د الله د ناراضګۍ سبب ګرځي. ښکاره خبره د بې ځایه خندل. ګورې ما درته وویل داسې نه چې بیا خلک دا خبره کوي چې اسلام څومره سخت دین دی، د خندا اجازه هم چاته نه ورکوي. نه علما سختي کوي، نه اسلام سختي کوي. اسلام د فسق نه بد وړي، اسلام د دل ازاري څخه منع کوي تا، اسلام د غافلېدو څخه یا د غفلت څخه تا منع کوي. او دا باید مشتص هر یو په ځان کې عمل وکړو. داسې اعمال چې موږ د آخرت غافله کوي، داسې اعمال چې موږ د خدای لرې کوي، داسې اعمال چې موږ خدای نخواسته د هغه په وجه مسلمان ورڅخه ځیریږي، د عمل اسلام اجازه نه، موږ باید خپل هم نه وکړو. اسلام که اجازه راکړي خدای نخواسته، اسلام اجازه موږ ته نه راکړي، لیکن بیا هم باید ما او ستا سره فکر سره داسې عمل باید موږ نه وکړو.